د نن ورځ لنډ خبرونه ته چې د عروج خپرندوی ادارې لخوا تاسو ته وړاندې کیږي ښه راغلاست. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي د روان کال د جنوري له لومړۍ نیټې راهیسې له پاکستان، ایران او ترکیې څخه څه باندې 40,000 افغان کډوال هیواد ته راستنه سوي دي. ویل کېږي چې دغو مهاجرینو له جملې څخه یو شمېر یې په خپله خوښه هیواد ته راغلي، خو اکثره کسان په جبري توګه راستانه سوي. د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د هرات د نفتي حوزې د استخراج لپاره شاوخوا 3 میاشتې کېږي چې داوطلبي سوې ده، خو اوس یو شمېر شرکتونه په دې برخه کې لیوالتیا ښودلې ده. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د هرات د نفتو له حوزې څخه د تیلو په استخراج سره به افغانستان د غازو او تیلو په برخه کې پرځان بسیا سي. د انرژي او اوبو وزارت په یو خبرپاڼه کې ویلي چې د خوست په تڼۍ ولسوالۍ کې د شاوخوا 2 میلیونه افغانیو په ارزښت د یو بند د جوړېدو چارې پیل سوي دي. دغه بند د اوبو او انرژي وزارت په مالي لګښت د 26 مترو په اوږدوالي او 6.5 مترو په لوړوالي جوړیږي او په بشپړېدو سره به یې لسګونه جریبه کرنیزه ځمکه د سیلابونو له خطر څخه خوندي سي. د پاسپورت سای د بدخشان، کونړ، بامیان، جوزجان، فاریاب، هلمند او نیمروز ولایتونو لپاره خلاص دی. د دې ولایت اوسیدونکي که په کابل کې نوملیکنه کړې وي، کولی شي خپلو ولایتونو ته تبدیل کړي او یا هم نوې نوملیکنه وکړي. او په پای کې دا چې فرید بشارت افغان ورزشکار د UFC سازمان په سیالیو کې خپل فرانسوي حریف ټیلر لیپیلوس ته ماته ورکړه. هغه د امریکا په لاس ویګاس کې له ګټلو وروسته فلسطیني ولس ته وویل موږ تاسې نه دي هېر کړي، موږ له تاسې سره مینه لرو، غښتلي پاتې سئ. بشارت هم د افغانستان د خلکو د ملاتړ څخه مننه وکړه. ډېره مننه چې تر دا دمه زموږ سره مل وئ.